په یو ښار کې مسلمان او یهودي د مرګ پر بستر پراته وو. په یو ښار کې دوه انسانان د مرګ پر بستر پراته وو چې یو مسلمان او دا بل یهودي و. د یهودي په زړه کې د ماهي د غوښې د خوړلو شوق پیدا شو او د هغه شاوخوا کې د ماهي غوښه نه پیدا کېدله، او د مسلمان په زړه کې بیا د زیتون د خوړو شوق پیدا شو. الله تعالی دوه ملایکو ته حکم وکړ چې یو ته یې وویل چې په هغه فلاني ښار کې یو یهودي دی، د مرګ پر بستر پروت دی، مرګ ته یې لږ وخت پاتې دی او د هغه زړه اوس د ماهي غوښه غواړي. لاړ شه یو ماهي ونیسه او د کور په انګړ کې یې ور وغورځوه تر څو خپل د خواهش مطابق هغه ماهي وخوري. او دوهمې ملایکې ته یې امر وکړ چې په فلاني ښار کې یو مسلمان د مرګ پر بستر پروت دی، مرګ ته یې یو څه وخت پاتې دی، اوس د هغه مسلمان زړه کې د زیتون د غوړو د خوړلو شوق پیدا شوی دی. ورشه د هغه د کور په المارۍ کې زیتون غوړي پراته دي، هغه غوړي راواخله او د باندې لرې ځای وغورځوه تر څو د ده خواهش پوره نه شي. دا دوه ملایکې کله چې په خپلو کارو پسې روانې شوې نو پر لاره سره یو ځای شوې او د یو د بل له کاره خبرې شوې او هر یوې د خپل ورکړل شوي کار ته په تعجب کې شوې. کله چې خپل کارونه سرته ورسول او بیرته ستانه شول نو الله تعالی ته عرض وکړ: ای الله، ستا امر مو سرته ورسو، مګر د دې کار په حکمت پوه نه شو. مسلمان چې ستا حکمونو ته غاړه ایښې وه او اوس یې د زیتون د خوړو اړتیا وه، هغه دې د زیتون له خوړو څخه بې برخې کړ او بل طرف ته دې د یو یهودي ماهي اماده کړو. الله تعالی ورته وفرمیل: د کافرانو سره زموږ چلند یو ډول او د مسلمانانو سره زموږ چلند بل ډول دی. په دنیا کې کافر هم نیک اعمال لري، د بیلګې په توګه کله یو چا ته خیرات ورکړي او یا هم کله د یو مسکین سره مرسته وکړي، که څه هم دغه اعمال په آخرت کې هیڅ ګټه نه ورته رسوي، خو موږ یې په دغه دنیا کې د دغو نیکو اعمالو بدله ورکوو. او کله چې د آخرت په ورځ موږ ته راشي او ووایي چې زما د نیکو اعمالو حساب وکړئ، موږ به ورته ووایو چې ستاسو د نیکو اعمالو بدله په دنیا کې درکړل شوې ده او د مسلمانانو سره زموږ چلند بل ډول دی. د مسلمانانو د ګناهونو بدله او سزا دنیا کې ورکوو تر څو د قیامت په ورځ موږ ته پاک او بې له ګناه څخه راشي. نو له همدې امله د هغه یهودي یوازې یوه نیکي بې بدلې پاتې وه چې موږ بدله نه وه ورکړې. نو د مرګ پر وخت یې په زړه کې د ماهي د غوښو خوړلو شوق پیدا شو. موږ هم دستي ورته برابر کړ. د دې لپاره کله چې د قیامت په ورځ زموږ حضور ته حاضر شي نو د ټولو اعمالو حساب او بدله به یې خلاصه شوي وي او د مسلمان ټول ګناهونه بخښل شوي وو، مګر یو ګناه یې بې له بخښلو پاتې وه. نو کله چې د قیامت په ورځ موږ ته را حاضر شوی وی، باید د ګناه سزا یې څکلې وی. نو په همدې وجه موږ ته هغه د زیتون غوړي توی کړه تر څو په دې سره یې له ګناه څخه پاک کړو. نو کله چې زموږ حضور ته راشي نو د ټولو ګناهونو څخه پاک وي. په هر حال د الله تعالی د کارونو په حکمتونو سړی نشي پوهېدلی.